السلام علیکم دوستانو، نن به خبرې کوو د پښتو سیریز ډرامو مشهور اداکاره رانی په باره کې چې هغه اوس په کوم حال کې ده، هغې ډرامې ولې پرېښودې او واده یې د چا سره شوی دی، و زندګۍ څنګه تېرېږي. دغه ټول معلومات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. د هغې څه کلیپونه هم له تاسو سره شریکوم چې هغې د خپل ژوند باره کې دغه خبرې کړي دي، هغه له تاسو سره شریکوم. دوستانو، رانی چې د پښتو فلمونو او ټیلی فلمونو یو مشهوره اداکاره وه. رانی به تاسو ډیره ښه پیژنئ چې د هغې خپل کیریر آغاز د پښتو ډرامو نه کړی و. دوستانو، هغې له اولنی چانس مسافر سیریز والا ورکړی چې د نشر آباد نه د هغې اولنۍ ډرامه ریلیز شوې وه. دغه ډرامه د جهانګیر خان سره وه. د هغې نه پس هغې بلها پښتو فلمونو کې هم کار وکړو او هغې د پښتو په آیټم سونګ کې هم کار کړی دی. رانی د خپل حسن سره سره په اداکارۍ کې هم په 1 نمبر وه. دوستانو، رانی چې کله هم په دغه فیلډ کې ونه، د هغې یوه خور وه چې د هغې نوم صوبیا خان و. دا د رانی خور ده چې هغې هم ورسره په فلمونو کې کار کولو او د هغوی دواړو جوړي دومره زبردسته وه چې په ښایست کې هغه د هیچا نه کمې نه وي. رانی سره سره صوبیا خان هم په فلمونو کې ډیر زیات کار وکړو او د هغې نه پس بیا دواړه غیبي شول. دوستانو، د دغه غیبېدو وجه تاسو ته موږ شریکوو چې دغه سیریز او فلمونه هغوی ولې پرېښود. رانی چې هغې په خپل عروج کې ډیر زیات کار وکړو. دوستانو، رانی چې کله هم د سیریز ډرامو نه اوټ شوله، یعنی د سیریز د ډرامو دور ختم شو، نو هغې فلمونو طرف ته مخه کړه. فلمونو کې هم هغې بلها کار وکړو او دومره کامیابه شوه چې هغې سره د دولت هیڅ کمی نه و. په دغه دوران کې هغې ته په سیټ باندې یو هلک د واده اپر وکړو. نو رانی چې د هغې هم دغه هلک خوښ و، نو هغې ورته هم انکار ونه کړو او په دغه سیټ باندې د دواړو دغه ملاقات وشو او بیا د هغې نه پس د دواړو واده وشو. د هغې نه پس د رانی خور صوبیا خان چې هغې هم ډیر فلمونو کې کار وکړو او د هغې نه پس صوبیا خان دغه فلمونه پرېښودل او هغې دغه وجه وه چې صوبیا خان په یو انټرویو کې وویل چې پښتو فلمونو کې داسې فحاشي شروع شوې ده چې هغوی موږ ته تنګ ډریسونه اچوي چې هغه د پښتو شان سره نه ښایي. دوستانو، یاد دې وي چې د رانی او صوبیا خان یوه خورزه هم په دې فیلډ کې ده چې د هغې نوم لیلا نواب دی. لیلا نواب چې د رانی او د صوبیا خان خورزه ده او دغه دواړه تروریانې دي. دغه لیلا نواب اوس هم په دغه فیلډ کې کار کوي. د رانی باره کې موږ د هغې نه دغه معلومات وکړل چې هغه اوس واده شوې ده او خپل ژوند ډیر په حیا عزت سره تیروي او ډیر په خوشحالۍ سره خپله زندگی تیروي. دوستانو، دغه و د رانی باره کې ټول معلومات چې له تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم دا ویډیو به ستاسو خوښ شوي. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ.